دغه شانتي که د ښځې او د خاوند ترمنځ کې خپل منځ کې وفاداري وي نو د دې دا رشته به تر د ډېر وخته پورې قایمه او دایمه وي. حمزه بابا وایي څوک چې په لار کې د وفا پاتې دي هغه نیمګړی نیمه خوا پاتې دي. یوه نښه د کامیابو خلکو په ژوند کې دا چې هغه خلک وفادار دي. د خدای دپاره پښتنو سانونه وپېژنئ، ستاسو دپاره خو به ځان له پیغمبر نه راځي. ډاکټر صاحب زما تاسو نه دا سوال دی چې نن سبا خلک بې وفا دي او ځان کامیاب هم ګڼي، دې باره کې ستاسو څه خیال دی؟ حمزه بابا وایي څوک چې په لار کې د وفا پاتې دي هغه نیمګړی نیمه خوا پاتې دي. ما خوږه بچې الله پاک د کامیابو خلکو په ژوند کې څه نښې ایښي دي. یوه نښه د کامیابو خلکو په ژوند کې دا چې هغه خلک وفادار دي. بې وفا خلک کله هم په دنیا او په آخرت کې کامیاب نشي کېدی. یو کامیاب کاروبار د پاره دغه کاروباري سړي د خپل کاروبار سره د وفادارۍ ثبوت وي. دغه شانتي که د ښځې او د خاوند ترمنځ کې خپل منځ کې وفاداري وي نو د دې دا رشته به تر د ډېر وخته پورې قایمه او دایمه وي. تر دې پورې که ښه دوستان یو بل سره وفاداري وي نو دا دوستانه تر ډېر وخته پورې چلیږي او بې وفا دوستانې هم ډېر زر ختمیږي. نو ثابته دا خبره شوله چې بې وفا خلک نه په دنیا کې نه په آخرت کې کامیابېدی شي، بلکې د کامیابۍ دپاره د ډېرو څیزونو نه علاوه یو څیز وفاداري هم ضروري ده. ډاکټر صاحب ستاسو ډېره مننه چې زما د سوال جواب وراکړ. وې ستړی شي بچې، خوشحاله اوسئ، ودانه باد اوسئ. د خدای دپاره پښتنو سانونه وپېژنئ، ستاسو دپاره خو به ځان له پیغمبر نه راځي.